أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة دویمه سپاره. الله سبحانه وتعالى فرمای کتب علیکم لازم کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدکم الموت په تاسو کې یو کس ته مرګ یعنی د مرګ نه مخکې ان ترک خیره که چېرې پاتې شي څه مال څه جایداد وغیره نو څه به کوي څه پې فرض کړی شوي دي الوصیت وصیت کول للوالدین د خپل مور او پلار دپاره والاقربین او د رشته دارانو دپاره بالمعروف په ښه طریقې سره حقا دا خبره ضروری ده المتقین په پرهیزګارانو باندې فمن بدله پس چا چې بدل کړلو بعد ما سمعه وروستو د هغې نه چې کوم څه اورېدي وو کوم وصیت یې اورېدی وو نو فانما او بیا د هغې په ځای باندې د بدل بیان وکړو نو فانما اثمو پس د دې ګناه چې دی علی الذین په هغه کسانو باندې دی یبدلونه چا چې بدل کړی دی دا وصیت ان الله بشک الله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم پوه دی فمن خاف من موسن پس څوک چې ویریدلو د وصیت کوونکي طرف نه جنفن چې د طرفداري وکړه یعنی یو بچی ده یا لور له چې د سیوا د میراث وصیت وکړو نو دغه یاره وه او اسمن یا چې د زیاتې وکړو ګناه وکړه نو فاصله بینهم پس د وصیت اورېدونکي صلح وکړه د ورثانو منځ کې نو فلا اسم علیه په د باندې ګناه نشته دی ان الله غفور رحیم بېشک الله بخونکی دی مهربانه دی په دې یو څو آیاتونو مختصر غونته کې دغه کومه تبصره وصیت چې دی چې کله د میراث په سوره نساء کې تفصیلي احکام رالو حصص مقرر شو نو دا د وصیت دا قانون چې دی دا منسوخ شوی دی دغه اوس ختم دی او وروستو الله تقسیم کړی دی د دې وجې نه د پلار د مور دارنګې د اولاد او دارنګې د رور او د خور ټول تقسیم او د ښځې ټول تقسیم الله تعالی خپله کړی دی نو په دې وجه باندې دغه د وصیت چې د چا حصه مقرره ده په میراث کې او شریعت مقرر کړله نو د هغه لپاره وصیت کولو اوس گنجایش نشته دی بس ختم دی دا اولنی احکاماتو دا منسوخ دي وروستو د سوره نساء په آیاتونو سره یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو کتب لازم کړی شوي دي علیکم الصیام په تاسو باندې روژې فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روژې کما کتب لکه څرنګه چې فرض کړی شوي علی الذین په هغه کسانو باندې من قبلکم چې ستاسو نه وړاندې تېر شوي یعنې تېرو امتونو باندې مې فرض کړی وي د څه لپاره یې فرض کړي لعلکم تتقون دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران شئ ایام معدودات دا د شمیر ورځې دي یعنی دغه میاشت وروسته ذکر راځي دغه روژې نیول پای کې فرض دي فمن کان منکم مریضا پس کم سړی چې وي په تاسو کې بیمار سخت مریض دی روژه نشي نیولی او علی سفر یا د سفر په حالت کې دی نو فعدتن په شمیر پوره کولی من ایام اخر په نورو ورځو کې د روژې نه وروسته بیا دغه چې کومې ورځې روژې خوړلې وي وعلى الذين او پاک کسانو باندې یطیقونه چې هغوی وس او طاقت نه لري د روژې نیولو نو فدیه دی به فدیه ورکوي طعام مسکین له به ډوډۍ ورکوي لکه څرنګه چې یو فطرانه مونږ ورکو سرسایه په دغه حساب سره د یوې ورځې چې دی نو د روژې هغه دغه ډوډۍ ورکول دي نو په دغه حساب سره دا هغه کس چې بالکل ضعیف العمر دی بوډا دی یا بوډا ده چې بیا د سره روژې نیولی نشي او که مریض یا مسافر وخوړی نو دی به خامخا بیا د هغې قضا راوړي فمن تطوع خیرا پس چا چې ساده نیکی کار وکړو په خپل خوښۍ سره فهو خیر له دا ده پنه غوره ده وان تصومو که روژه ونیوله نو خیر لکم دا ستاسو دپاره ډېره غوره ده ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ شهر رمضان الذي میاشت رمضان هغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شوی دی په کې قرآن هدى للناس په دې کې هدایت دی دپاره خلکو وبینات من الهدى او خبرې دي د هدایت صفا صفا واضحه والفرقان او دارنګې حق او باطل کې فرض کوونکي احکامات دي فمن شهد منکم الشهر پس چاته چې حاضر شي میاشت د رمضان نو فلیصمه یا کم سړی چې حاضر شو د دغه میاشتې ته نو فلیصمه پس د روژه ونیسي بس روژه نیول چې دی دا ضروری دی روغ رموټ دی صحیح سالم دی په سفر کې نه دی
نو بس په دا روژه لازم شوه. ومن کان مریضا، خو بیا الله فرمایي کوم سړی وي بیمار او علی سفر یا د سفر په حالت کې، فعدتن پس په د باندې شمیر پوره کول من ایام او خر په نورو ورځو کې. یرید الله، الله غواړي بكم اليسر، استاو د پاره اسانی، ولا یرید نه غواړي بكم العسر، استاو د پاره تنگسیاس تنگي مشکلو. ولتکملوا العده، د پاره چې تاسو پوره کړئ د غشمیر چې یعنی کوم روزه مخړلې وي. ولتکبروا الله، او دا چې تاسو لوی بیان کوي د الله تعالی علما هداکم، څنګه چې تاسو ته هدایت کړی دی. ولعلکم تشکرون، او دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. صدق الله مولانا العظیم.